په ننګرهار ولایت کې د نارنج ګل ملي نړیوال نندارتون په لار روانه جوړ شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نوم احسان الله دی د جواد شکور تولیدي شرکت نماینده. دا چې موږ خپل تولیدات داخلي تولیدات دي بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت چیتا در کابل فعالیت میکنه، تولید چیپس و اسنک با ماشین‌های معیاری سوئیس و فرانسه بدون دخالت دست و حتی ما تانستیم یک تخم مخصوص برای تولید کچالو در افغانستان بیاریم. غورزنگ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دلته په نندارتون کې د کارا محمدي په نندارتون کې موږ خپل د افغاني تولیداتو سټرانګ فوډ راوړي دي. فیمسی کنه تاسو ټول بلد یاست د پیمانه آیسکریم سره همدغه څه ده کنه کله هم خوړلی دی پیمانه آیسکریم نو پیمانه آیسکریم سره هغه د بلد یاست دا ډېر ښه با کیفیت آیسکریم نمایش ته وړاندې کوم. تقریبا د لسګونو زده کوونکو موږ ته دا وویل متاسفانه چې هغه وخت ډېر کم او محدود و. جابت د شام ذات مخکې سمح شورا د سیمزه زين يو مخکې دا لري نور على كانسر دول یو جیکه داسې یو جیکه کې سنک پلاستیکي باندات ریزه مې دادی ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په ننګرهار ولایت کې د نارنج ګل ملي نړیوال نندارتون په لار روانه جوړ شوی چې د ډېرې هیوادوالو لاسي صنایع او دا شان کورني توکي خپل اموال راوړي د کارخانو چې دلته نندارې ته وړاندې کړي. د ډېرې هیوادوال لاغلي د نندارتون لیدنې د خاطر هم دا شان د ښوونځي زده کوونکي هم راغلي. راځئ موږ سره تر پایه پاتې شو دغه نندارتون کې وګورو چې کوم توکي راغلي دي او د دې افتتاح چارې هم موږ سره وګورو. حتى يغيروا ما بانفسهم. د الله جل مجده سنت دا دی چې انسانانو ته ذهني او بدني قوت ورکړي تر څو هغه په کار واچوي او د الله تعالی په ځمکه آباد کړي. تاریخ هم دا ثابته کړي چا چې کار کړی هغوی په نړۍ کې پرمختګ کړی. اسلام خپل پیروان کار کولو ته تشویق کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکاسب علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله. یعنی کاسب او کارکوونکی د خپل عیال د پالنې لپاره داسې دی لکه د الله تعالی په لار کې چې مجاهد دی. دې حدیث شریف کې رسول الله سلام خپل امتیانو ته د کار او کسب ارزښت ورکوټه کوي او دې خبرې ته متوجه کوي چې کار او کسب نه یوازې دا چې د الله تعالی ځمکه آبادوي ټولنې ته پرمختګ ورکوي بلکې د کورنیو اړتیاوې هم له دې طریقې پوره کېږي. نوح علیه السلام د کښتۍ سازۍ، د هود علیه السلام د قوم د کور جوړونې او د فرعونیانو د ساختماني جوړښتونو یادونه شوې. د قرآن کریم د آیاتو د لارښوونې څخه داسې ښکاري چې صنعت د انسانانو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره ډېر ارزښت لوړ مقام لري. لکه څنګه چې حضرت داود علیه السلام هره ورځ یوه زغره جوړوله او هغه به یې پلوروله تر څو له دې لارې د ژوند د تېرولو ارزښه برابره کړي. اسلامي عمارت چې د شرعي احکامو پیروي کوي نه یوازې دا چې د افغان غیور ملت اخلاقي معیارونو د لوړولو او معنویاتو ساتلو ته ژمن دی بلکې غواړي چې ګران هېواد په اقتصادي برخه کې د سیالانو سیل او داخلي صنعت ته وده ورکړي. اسلامي عمارت به د داخلي او نړیوالو شرایطو په رامنځته کولو سره هغه ځایونه کوم د هېواد زیات شمېر ولایتونو صنعتکارانو او سوداګرو
په یو سوه شل غرفو کې خپل تولیدات نندارې ته ایښي. د دې نندارتون د جوړېدو یوه موخه د خپلو وطني محصولاتو او تولیداتو معرفي کول او ورڅخه ملاتړ کول دي. د داخلي تولیداتو نندارتونونو ډېر اقتصادي او کلتوري ګټې لري. د دې نندارتون په جوړېدو سره به زموږ وطني تولیدات ښه بازار موندنه وشي او تقاضا به زیاته شي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نوم احسان الله دی، د جواد شکور تولیدي شرکت نماینده. دا چې موږ خپل تولیدات داخلي تولیدات دي چې په دې تولیداتو کې موږ ژاوله لرو، د وچې میوې مربوط دي، ریوړی ده، پپس دي، سلنټي ده. نو دا چې د داخلي تولیدات دي د هیواد په سطحه باندې موږ کوشش کوو چې د هیواد په داخل کې پانګه اچونه وکړو تر څو هیواد د ځان بسیاینې په طرف ته لاړ شي. د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله ده چې د نوموړو تولیداتو څخه استفاده وکړي چې په څو کې په راتلونکي کې زموږ هیواد د ځان بسیاینې په طرف ته لاړ شي. ننګرهار جواف کې تولید ورکوي زر زر مال ننګرهار تولیدات لرو. 93 جوس دي، 93 چې د مربا ده، کیچپ دي او اچار. ماشاءالله ماشاءالله ندی ټول سره تولیدات خالد فیضان ګلریز بهار داور کنه داور پیسې ورکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت چیتا در کابل فعالیت میکنه، تولید چیپس و اسنک با ماشین‌های معیاری سوئیس و فرانسه بدون دخالت دست و حتی ما تانستیم یک تخم مخصوص برای تولید کچالو در افغانستان بیاریم و کچالویی هم که استفاده میکنیم کاملا وطنی است. تمام کارمندان و انجینران ما افغانی هستند و به کشورهای پولند، جرمنی و تاجیکستان هم صادرات داریم. السلام علیکم. زه اجي محمد حنیف ولی د ختیځ زون د تیتی محصولاتو رسمي نماینده. زمونږ کارخانه په هرات کې د تقریبا 300 کسان مونږ سره کار کوي او تولیدات د وطن ویاړ د وطن. کوشش وکړئ چې خپل وطني محصولاتو نه استفاده وکړئ. درنو هیوادوالو، تاسو د نړۍ دغه نورې برخې را سره وکتلې. تر شا مې دلته که تاسو د نوشابې وګورئ، ایښې دي یو وخت کې به چې افغانستان ته د نوشابې تولیدېدلې او وړل کېدلې به ډېر ستونزمنې به وي. د نورو هیوادونو به راتلې، خوشبختانه خپلې کارخانې جوړې شوي چې ډېری هیوادوالو ته د کار زمینه برابر شوې. تر څنګ مې دغه رور ولاړ دغه د کارخانې یو تن رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. په خیر راشئ، هر کله راشئ. نوم مبارک. نوم مبارک حضرت اسحاق نعمان. ننګرهار ولایت د فرحار ولسوالۍ اوسېدونکی او د
ختیځ ژوند برادران مېرمن شرکت محمد صاحب محترم دغه نوشابو په اړه راته ووایي دا خو د خوشبختي خبره چې په خپل هېواد کې مو دغه شان تولیدات جوړ شي په دغه کې څو ډولونه دي او کومې کومې نوشابې دي او کومې کومې ذایقو باندې نومونه به خپل خپل اوسي دې چې دی څلور قسمه انرژیانې لري په مختلف رنګونو کې په مختلف ذایقو کې دې کې چې دی په انرژیانو کې څلور ذایقې لري چې یو ذایقه چې د کاربو ذایقه ده چې دا بېګاز لري بېګاز لري یعنې څوک چې د معدې تکلیف لري معدې تکلیف لري د هغې لپاره چې دی دوا او بیا چې دې کې درې دانې چې دی ګازدار دي دغه چې دا الکوزې ذایقه ده داخلي تولید فقط 6 افغانۍ او دغه دی منستر ذایقه دی درېیمه منستر ذایقه ده دا هم فقط 6 افغانۍ پر هر سټور هر دکان کې په اسانه ډول پیدا کولی شئ او معنا انرژي تلپاتې خوند سره تاسو شی کوئ ډېر زیاته مننه او دا ذایقه چې ده پکې څلورمه ذایقه دا چې ده ایګول ذایقه دا هم فقط په 6 افغانۍ هېوادوال کولی شي چې پر هر سټور هر دکان کې چې دی په اسانۍ سره ترلاسه ډېره زیاته مننه محمد صاحب که راشو دغه ته د زیاتره انرژیانو کې دلته خپل خالونه اوسي چې دغه راز په اړه راته ووایي دا زمونږ دې راز په اړه که راته ووایي زمونږ په دې انرژیانو ساده صاحب دا خو لږ نږدې که دغه دې راز په اړه که راته ووایي زیاتره خلک چې رستورانتونو ته لاړ شي یا دغه ته لاړ شي وایي دا راته بدل کا شین ټکي والا راواخله تور ټکي والا زمونږ په دې انرژیانو کې دلته خو به تا معنایي خو هغه چې دی زیاتره شرکت دخوا پټېږي دې باندې موږ بیا خپله یو سټیکر لرو هغه سټیکر چې دی چې هر مشتري دپاره ووځي نو هغه چې دی یو کارټن جایزه موږ سره کوي دې ته وایي د بازار موندنې اصلي راز د 100 انرژي په مقابل کې چې دی یو کارټن انرژي موږ سره کوي بس خوشبخته واغې چې دا خپرونه ګوري او دې نه بعد دغه نوشابیانو کې ځان ته خپل سټیکر پیدا کړي تاریخ په سر باندې قسمت کار وکړي ستاسو قسمت کار وکړي تاسو ته هم موږ یو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ که دغې په اړه راته ووایي چې څومره ځوانان در سره په کار باندې بوخت دي کارخانې خو ماشاءالله ډېرې هېوادوال جوړ کړي مهم دا ده چې هېوادوال مو په کار باندې بوخت اوسي او خصوصا چې دا زموږ کډوال افغان نورونه روان دي راسانه شوي دي دوی دپاره زمینه نظر کې نیولې مرکزي کارخانه کې چې دی موږ تقریبا 300 پرسونل لرو کاري او تقریبا موږ 100 دانې چې دی د الوګانو د چپسو دپاره خونې لرو او د دې تر څنګ چې دی په سر افغانستان کې چې دی نمایندګانې لرو او موږ په جلال آباد په ختیځ ژوند کې یعنې دغه مشرقي ولایتونو کې دې کې چې دی موږ سره 3 مدیران کار کوي او تقریبا 4 دانې تر خبره چې ځوانان د کار زمینه برابر شي او ان شاء الله هیله مند یم چې په کیفیت باندې کار وکړي ان شاء الله کیفیت هر چا چې ذایقه یې وکتله کیفیت یې وکتله دلته چې څومره خلک راغلي ټول چې زموږ د کیفیت نه خوشحاله دي د قیمت نه خوشحاله دي زموږ د رویې نه هم خوشحاله ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ درنو هېوادوالو محمد صاحب هم خبرې وکړې د ټول نه زیات په دغه ټکي باندې خوشحاله یم چې په افغانستان کې کارخانو ترڅنګ باندې ځوانان په دې باندې هم توانېدلي دي چې مارکیټینګ برخه کې ښه معلومات ورکړي مخکې به چې دغه ډېرې کارخانې جوړېدلې زموږ هېوادوالو به دا نه توانېدل چې دغې په اړه باندې مارکیټینګ په اړه باندې معلومات ورکړي خو الحمدلله محمد صاحب ډېر ښایسته معلومات ورکړي ډېره زیاته مننه او په وروستۍ کې کوم پیغام لري ودان افغان یوټیوب چینل ستاسو خدمت کې پیغام مې دا دی چې ټولو هغه مشخصو تجارانو ته چې په بهر ملکونو کې دي هغې نه موږ دغه توقع او هیله لرو چې خپل هېواد ته راشي خپل هېواد کې کارخانې فعالې کړي خپل هېواد کې کاروبار چې دی شروع کړي زموږ دغه بېکاره وروڼه په دې کارخانو کې مصروفه شي او آینده کې زموږ دغه د افغانستان اقتصاد هم د نړۍ سره سیالۍ کې راشي او ټول خلک یو کس هم بېکاره محمد صاحب که په دغه روسیې کې نندارتون په اړه باندې راته وایي چې دغه نندارتون ستاسو په دغه کار باندې څومره اغېزه کړې تجارتي دندو لپاره څنګه ده دغه نندارتون په کل کې د ټولو لپاره ډېر اغېزناکه دی ځکه چې داسې دې نندارتون ته داسې افراد راځي چې د ډېرو لوړو لوړو منطقو نه راځي د غرنیزو علاقو نه راځي هغه دغه محصولات بیخي لیدلي نه وي په دې باندې چې دی هغه ذهن کې هم نه وي چې په افغانستان کې هم دومره فابریکې شته داسې تولیدات دی هغې دا اوس هم دا فکر کوي چې دغه ټول محصولات د خارج نه راځي او ټول کارخانې په خارج کې دي دا د غرنیزو علاقو خلکو لپاره ډېر مفید دی چې هغه خلک هم خبرېږي او بل د شرکتونو والا لپاره هم یو ښه ځای دی او مارکیټینګ بخش کې د دې محصولات ورسره چې پرمختګ ډېره زیاته مننه په کاروبار مو برکت خوشحاله اوسئ موږ به نوشجان ته وګورو به درنو هېوادوالو د محمد صاحب خان ډېره زیاته مننه تاسو را سره وګرځئ دغه نورې برخې را سره وګورئ په پای کې به یو بل هېوادوال سره هم خبرې کوو چې دغه نندارتونونو په اړه باندې ووایي چې هغوی راغلي دي څومره خوشحاله دي
ډېره زیاته مننه. او اوس مهال به د معنا تلپاتې خوند وازمایي. یخ د ونه ګرم دی. بري منای تاسو بري وجه ضربتم بصل شوف قاعد درنو هیوادوالو هیله منې یم چې تاسو دغه د نندارتون دننه برخې کتلي اوسئ چې ډېری هیوادوالو خپل اموال او توکي راوړي د نندارې د خاطر او د بازار موندنې د خاطر. ترڅنګ مې د شانت لندن اکاډمي دروند مدیر صاحب ولاړ ده چې دوی خپل ګلالي زده کوونکي راوړي د بازار موندنې د خاطر او دلته ورته دغې په اړه باندې معلومات ورکړي تر څو یې په علم کې زیاتوالی راشي. او دا د خوشبختۍ خبره ده چې دا شان په نندارتونونو کې ګلالي زده کوونکو ته هم برخه ورکول کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. سړي مشي ودان خیر راغلی. کله درته وایو چې تاسو زموږ د شمس لندن اکاډمي غرفې ته راغلی. ټول ودان خیر. مدیر صاحب ډېره زیاته مننه. زه چې ګورم په ننګرهار ولایت کې لومړی ځل دغه شان د ښوونځي زده کوونکي نندارتون کې برخه اخلي او بیا هغوی خپل توکي راوړي. دغې ته مو څنګه فکر وشو څومره زده کوونکي تیار شوي دي خپل اموال یې راوړي؟ والا حضرتي صاحب په لومړیو کې باید دومره ووایم چې زموږ په ټول زده کوونکي د دې لیواله دي چې دغسې نړیوال او ملي نندارتونونو ته راشي او حرکت دغه خپل تولیدات وګوري. بل په دویم قدم کې هر زده کوونکي دا تقاضا درلودله چې زه باید داسې یو لاسي کار ولرم چې نندارتون کې ځان سره ویسم هلته زموږ هېوادوالې وګوري او تر څو دی وپوهېږي چې زه د شمس لندن اکاډمۍ زده کوونکی یم او زه په دې توانېدلی یم او ما ته دومره روزنه راکول شوې ده چې زه کولی شم چې دغسې یو څه نمایش ته وړاندې کړم. تقریبا د لسګونو زده کوونکو موږ ته دا وویل متاسفانه چې هغه وخت ډېر کم او محدود و. ټولو اکثره شیان چې د زموږ د راوړلو وسایل دومره نه وو موږ سره او فضا هم داسې ډېر محدود و. موږ هغه ځینې مهم شیان راسره راواخیستل چې تاسې د لیدو شاهدان یاستئ او زده کوونکي ورسره تر څنګ ولاړ دي. هر یو بیل بیل به موږ تاسو ته چې دی وښایو چې زموږ دغه زده کوونکو دغه شیان راوړي ځان سره دغې په اړه به تفصیلي معلومات مدیر صاحب دا خو ډېر یو ښه اقدام ده چې ګلالي زده کوونکي راوړل کېږي دغه شان نندارتونونو کې برخه اخلي. مدیر صاحب محترم که لنډ راوګرځېږو چې دلته وخت هم کم د نورو هېوادوالو په وغځېږو د دغه اموالو په اړه باندې که معلومات راکړي چې دغه څه څه دي مختصر او یو ګلالي زده کوونکی به د ودان افغان یوټیوب چینل درنو هېوادوالو ته یو ترانه یا شعر به هم وړاندې کړي ولې نه چې د خپرونې لاره یې نږدې شي. ډېر ښه خبره ده انشاءالله زموږ زده کوونکي دې ته آماده دي چې تاسو ته یو لنډه ترانه هم وړاندې کړي. په دې په اړه باندې که تاسو معلومات راکوئ یا زده کوونکي راکوئ مهرباني مشکل نشته. دغه کوم شمسي نظام چې دی سولر سیسټم چې دی دا زموږ زده کوونکی ریحان جان جوړ کړی چې تیار دشته دی ولاړ دی. ماشاءالله دا په منځ کې چې کومه دی د شمسي نظام په منځ کې لمر دی شاوخوا کومې هغه 9 سیارې چې دي د سرکل کوي تاویږي د لمر په کوم طرف باندې مثال که ځمکې کله چې ورځ کېږي نو د لمر ته ځمکه مخامخ کېږي بیا همدغسې سرکل کوي. دویم قدم کې زموږ زده کوونکو چې دی دغه یو خویندو جوړ کړی و چې هغه یو فورکیم په استازولۍ راغلی ده. تر څنګ بل د ساینسي پروژو یو بل شی چې زموږ زده کوونکي جوړ کړی دی د اوبو سایکل دی چې کله باران کېږي باران نه وروسته د اوبه چې دی د پلختو کې بهیږي یا سیند ته ځي د هغې نه وروسته چې دغه اوبه تبخیر کېږي بېرته چې دی د وریځو ته راځي دا باران بیرته یعنی دغه د اوبو سرکل ښیي چې د وریځو نه ځمکې ته راځي ځمکې نه بیرته بیا د لمر په ذریعه باندې بس د الله پاک نظامونه دي. دغه ماشاءالله ډېر ښایسته کټ یې جوړ کړی د افغاني
دود ده از موږ تاسو پښتو کې اصطلاح ده چې کله قدرمن ملمه راشي وای د کټ لنګ ته کېنه همداسې ده دا زمونږ یو خورکۍ جوړ کړی دی چې هغه اوس فلم لپاره په 15 صنف کې ده نو هغې درته ویل چې مدیر صاحب موږ هم در سره لاړ شو خو تاسې په نه چې دغه وضعیتونه خدای به هر څه اسان بله تر څنګ یې زمونږ یو بلې خورکۍ چې دی هغه د ماشومانو پایزار جوړ کړی دی چې تاسې کتلی شئ ډېر ښایسته او په معیاري ډول یې جوړ کړی دی د دې تر څنګ زمونږ بلې خورکۍ هغه دغسې یو د لاس بنګړی جوړ کړی دی چې په کم وخت کې دا جوړ شوي دي ځکه تقریبا ناڅاپي شوه 2 ورځې موږ ته وخت راکړل شوی چې دغه ټول شیان موږ په 2 ورځو کې اماده کړل بل زمونږ زده کوونکي چې دی فهد وتوانېد چې دغسې د بیت الله شریف کور جوړ کړي او هغه یې نندارې ته وړاندې کړي بل تر څنګ زمونږ یو زده کوونکی یو نارینه زده کوونکی او بل ښځینه زده کوونکی ماشاءالله چې دغه شیان هغه موږ ورته چې د شیرینداني ورته وایو چې دا یې جوړ کړه موږ خلکو ته وښایو چې موږ هم دومره وړتیا لرو چې دغه شیانو نه موږ داسې یو شیان جوړولی شو ډېره زیاته مننه قدرمن مدیر صاحب هغه زموږ ویډیو به ګوري کومې خویندې چې نه دي راغلي هغوی ته د الله پرمختګ په هیله باندې ما او ډېره زیاته مننه کورودانۍ ته کوم چې دا شان لاسي صنایع جوړې کړي دي مدیر صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه د ګلالۍ زده کوونکو ته وخت ورکړ دلته راوګرځه دې تر څنګ به راشو کوم ګلالۍ زده کوونکی به اوسي چې دا د شمس قرآن اکاډمي په نمایندګي باندې او ترانه ودانه باندې درنو هېوادوال ته وړاندې زموږ یو وړه خورکۍ چې زموږ اول صنف زده کوونکې ده دا به تاسو ته یو ښایسته په دري ژبه باندې یو شعر ووایي نوم مبارک دی سمیہ جان ایک ترانه به هموطنۍ ما اگر خوانده می‌دادی مهربانی سمیہ جان بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم شعر کاش میشد لحظه ای پرواز کرد حرف‌های تازه را آغاز کرد کاش میشد خالی از تشویش بود برگ سبز صحفه درویش بود کاش تا دل میگرفت و میشکست عشق میآمد کنارش مینشست کاش تا هر دل دلی پیوند داشت هر نگاهی یک سبد لبخند داشت کاش این لبخندها پایان نداشت سفره ها تشویش آب و نان نداشت کاش میشد ناز را دزدید و برد بوسه را با غنچه های از چیند و برد کاش دیواری میان ما نبود بلکه میشد آن طرف راست ماشاءالله ماشاءالله چقدر شیرین هستی دا چی پیام داری به هموطنۍ ما پیامت چی است برای هموطنۍ ما درنو هیوادوالو دغه خورکۍ چې تاسو کتله په دري ژبه باندې هیوادوال د شعر وړاندې کړ ماشاءالله ډېره ښایسته لاسي صنایع راوړي یعنې دوی ته په 2 ورځو کې دغه امکانات برابر کړي که دوی ته وخت ورکول شوی او انشاءالله دې څخه به ډېر زیات ښه ابوا تیار کړي مدیر صاحب محترم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ او په وروستۍ کې ودان افغان یوټیوب چینل ته تاسو دغه خپل کار په اړه باندې کومه خاطره لري چې کوم وخت جوړ شو کوم پیغام لري مهرباني ډېره مننه له افغان یوټیوب چینل څخه چې راغله زموږ د غرفې ننداره وکړله تاسې د کور ودان یې هر کله راشئ زموږ غوښتنه یوازې دا ده چې موږ پر تعلیم په کیفیت باندې کار وکړو زموږ تر څو وکولی شو چې زموږ دغه راتلونکی نسل پر ځان بسیا شي او هغه د وکولی شي چې زموږ ملت هغه په زخمونو باندې د مرهم پټۍ کېښودل شي ډېره زیاته مننه ستاسو د کور آباد یې خوشحاله اوسئ درنو دوستانو موږ سره تر پایه پاتې شئ مخکې غځېږو چې ډېرې هېوادوالو لاسي صنایع کورني توکي راوړي چې ځینې خویندې جوړ کړي دي او ځینې ورونو جوړ کړي راځي موږ سره تر پایه پاتې شئ او دغه نورې خپرونې را سره وکړئ همدغه ټول خوراکه ده او هر شی ننګرهار کې شی جوړېږي زه راشه دعوت یم دوره کې شو جواب کنه سوال
زنګ دی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. دلته په نندارتون کې د کارم محمدي په نندارتون کې موږ خپل د افغاني تولیداتو سټرانګ فوډ راوړي دي چې پکې ترتیب شوي. سټرانګ فوډ معنی قوي غذا، بادام، پسته، کاجو، جلغوزه او بي کمپلیکس مواد شولې دغه پکې ګډ دي. او دا چې دی د تغذیه ماشومانو لپاره ده، حملهدارو ښځو لپاره، کمخونو خلکو لپاره او ضعیفه هغو لپاره چې دی دا خاصه شفافه غذا ده. او دغه چې دی د ریډ بولي ذایقه ده، داخلي تولیدات دي د من شرکت لخوا نه فقط په 60 افغانۍ. الکوزي ذایقه کې ده، دا هم فقط په 60 افغانۍ. پر هر دکان هر ستور کې شی کوي ترلاسه کوي. تاسو واورېدل، ستاسو د اسحاق لپاره معنا برادران شرکت مختلفو ځایونو کې مختلف سټاکونه جوړ کړي دي. قیمت یې مرزانه دی او ان شاء الله صحتمند او خریداري صحیح ده ان شاء الله. یو نوشابې والا راشي، یو چپس والا، یو تصویر نوشابې والا راشي. زموږ ولانه لاس کې ونیسئ. سمونی سره ښکاري دا درنو هیوادوالو، تاسو راسره د نندارتون نورې برخې وکتلې. څنګه چې تاسو په میز باندې ګورئ دا د افغانستان قیمتي ګاڼې دي او تر څنګ یې دغه شرکت مسؤل یو ورور ولاړ ده چې په دې اړه راته معلومات راکړي. السلام علیکم. مبارک. که دغه ګاڼو په اړه باندې راته معلومات راکړي او دا کوم کوم هیوادونو ته لیږل کېږي. دا سرپنټي دی، نیبرېډ دی، بولسولار دی، لاجوار دی، قیمتي ډبرې دي، هلته پروسس پکې باندې که دغه کې راته ځینې کې دي کې کوم یو قیمتونه څه دي؟ اوس مثال دغه تصویر دي، تاسو کوم کوم هیوادونو تاسو لیږئ؟ زیاتره ځي د ترکیې ته، سعودي ته، ایران ته تسبو. او دا بنګړي چې کوم دي دا تاسو ګورئ دا به چین ته ځي، ایران ته ځي. دا خو بهرني هېوادونو ته خپلې لیږلي دي، صادره وویل. بیا د دغه قیمتونه چې د یو لاس مثال دلته خو داسې دې ارزښت باندې څوک دومره خاص نه کړي په افغانستان کې. دلته خارج کې چې یاران هغه ډېر پوهېږي چې دا څومره ارزښت لري. خو دلته موږ په 1,500 روپۍ 2,000 نیولې ان تر 3,000 پورې مختلف ریټونه لري. دا او بیا دا خو ګوتو کې لګول کېږي او ګوتمین کې نه جوړېږي. دا ګورې دا بندونه دي، دا بند دا خپل د وطن تیږي دي، خپل وطن تیږي دي. زرو قدر بزرګر باندې زرو قدر بزرګر سره دا فکر کوم دغه نور سرمیزیانې دي. دا سرمیزیانې دي، منارونه یې ټاورې دي، هغه نقشې د افغانستان کړې موږ سره دغه په اړه دوی په افغانستان په کومو ولایتونو کې زیات خلک استعمالوي؟ د افغانستان د کندهار خلک زیات استعمالوي، ډېر زیات خوشاله اوسي. درنو هیوادوالو، قیمتي شی هم دغه په لاس کې تزویج زیاتره خلک استعمالوي. ساعت یو ګوتمه یو دې تر څنګ چې دا ګوره زموږ خپل د هېواد کاڼي دي چې ډېر ښایسته ډیزاین باندې جوړ شوي دي. او بیا دې په دغه اړه راته ووایي چې دغه کوم یو کاڼ ډېر په سختۍ باندې ډیزاین کېږي، ډیکور کېږي، لکه دا تاسو چې میزونه دي. اوس دا سرپنټي دی، ټولې مشینري یې سره دی. موږ چې کوم ټول مشینري باندې جوړ هر یو کاڼ چې دی خپل قیمت لري، خپل قیمت باندې خبرې. اوس دا نیبرېډ دی، دې ارزښت ډېر زیات دی، نور په نسبت باندې. دا سرپنټي دی، مختلف رنګونه دي. لاجوار دی، زیات ورکوي، زیات ورکوي. همدغه سره لاجوار دی، سرپنټي دی، نیبرېډ دی، بولسولار دی. دا بولسولار چې دی دا
دا هم قیمتي تیږه ده هغې دستبندونه دي او دې کې بیا داسې کوم کاڼي شته چې د رڼا سره یا دغه سره خپل حالت تغیروي؟ نه هغه فلحال نشته ده، اوس سره موجود دی. هغه داسې دي چې هغه شوګین کاڼي ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. په روسیې کې کوم پیغام لري مهرباني؟ د اسلامي امارت شهدانانو سره چې کوم شکایت چې دې ته پرواز نه ورکړي، ځکه د افغانستان خلک ډېر بېکاره دي. د خاطر باندې چې د ولس د کار فرصت پیدا شي، کار فرصت پیدا کړي، خلک د بیکارۍ نه ورسره خلاصېږي. دغه پیغام دی. او که دغه د ملي نندارتونونو په اړه راته ووایي چې دغه په لاره باندې شغل کېږي، دا څومره ستاسو لپاره مفید ده؟ ستاسو پکې څومره تجارتي اعلانات کېږي؟ دا ډېر فایدهمند کار دی. دا دولت نه ډېر منظوم او موږ ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. درنو دوستانو، مخکې هم ځو، که څه موږ کوشش کوو چې شور کم راشي، خو د شور زیات ده. چې دا برنامې روانې دي، مخکې ځو نور هېوادوال سره مو خپرونه لرو. مو سره سلامونه بیا هم درنو دوستانو، زما په لاس کې تاسو دا بیټ ګورئ، دا د هېواد تولید ده او د هېواد د لرګي څخه ده. تر څنګ مې د دغې غرفې مسؤل یو ورور ولاړله، په دې په اړه به معلومات راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام. نوم مبارک مو؟ نوم یې محمد ثاقب دی وروره. دا تولید چې دی که زموږ د افغانستان خپل تولید دی وروره. بس یو څو غوښتنې دي حکومت لخوا. بس غوښتنه اول هم دا ده که نه موږ سره شان همکاري وکړي. دویمه غوښتنه دا ده موږ غواړو چې دا تولید چې دی که زموږ د افغانستان خپل تولید دا باید موږ خپل دلته توضیح کړو. پاکستان راڅخه چې کوم راځي دا باید بند شي. که دغې په اړه راته معلومات راکړي، دغه لرګي هم د خپل افغانستان دی او دغه ربړونه چې څه جوړېږي دا هم د افغانستان دي، او څومره خلک په دې کارخانه کې کار کوي؟ ماشاءالله دې کې چې دی که موږ سره موجوده چې دی که 20 نفر کار کوي. او دا لرګي چې دی که زموږ د افغانستان خپل تولید دی، او دا نور مواد چې دي که دا میټیریل دا د پاکستان څخه راځي. ته ما ته دا اوس ووایه چې ما ته به راشو ازاد ګپولی. څومره وخت کېږي چې د ګاونډي هېواد نه راغلی چې یو پیغام هم په دې خبر کې ما ورته 15 کاله کېږي. 15 کاله چې راغلی، په اول وخت سره څومره ویره او په هېواد کې ورته کار پیدا شي که نه؟ یاره اول وختونو کې خو لږ شان دی مشکل. دا پیغام مې ما غرون ته ما دا ورور په دې باندې لږ بحث هم کوو چې کله ګاونډي نه راوړي دوی سره ویری کار باندې الحمدلله دې ورور ته خپل کار زمینه برابر شوې. څومره کارګر سره په کار باندې؟ ماشاءالله 20 کارګر راسره دي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. په کاروبار برکت. ساده صاحب ته ورته دا بیټونه هم ښکاره کړه، او هغه رونه چې را روان دي ښه راغلاست ورته ووایو، په خیر راشي. دا شان درته رونه یاد کاروبار ښه ډېر دی وطن کې. ډېره زیاته مننه. په وروستۍ کې څه پیغام لري هغه هېوادوال ته د کاروبار په اړه باندې، دغه ملي نندارتونونو په اړه باندې څه پیغام لري؟ بس نندارتون په باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې د د افغانستان په راتلونکي لپاره دا ښه د مفید ګټور ده او ګټور دی. او بل دا غواړو چې کوم خلک چې افغانستان پاکستان څخه دلته راځي که نه بېخاره دې راشي او ښه ډاډه دې راشي. مشکل نشته، د کاروبار ښه پرېمانه دی. ډېره زیاته ډاډه راځي. خوشحاله اوسئ. درنو دوستانو، موږ سره تر پایه پاتې شئ. د خپرونې وروستۍ شېبې دي، یو هېوادوال سره به هم د دې په اړه باندې مرکه کوو او نور به د پای شېبې رسوو. ډېره زیاته انجینر نګلی ما د پیمان آیسکریم د فروشات او بازاریابۍ مسؤل یم. پیمان آیسکریم سره خو بلد یاستئ که نه؟ کله هم خوړلی دی. پیمان آیسکریم 20 کاله کېږي چې په افغانستان کې دغه کوي کار کوي، او تقریبا موږ 15 رقمه محصولات لرو. موږ سره ډېر زیات خلک کار کوي، تقریبا 10,000 کسان موږ سره کار کوي. بېکاره کورنیو ته موږ نفقه پیدا کېږي. موږ پیمان آیسکریم ماشومانو کې خو ډېر موږ فیمس یو که نه؟ تاسو خو ټول بلد یاستئ د پیمان آیسکریم سره. همدغسې دی که نه؟ کله هم خوړلی دی پیمان آیسکریم؟ نو پیمان آیسکریم سره هغه دی بلد یاستئ. دا ډېر ښه باکیفیت آیسکریم دی، ډېر ښه آیسکریم دی. دې کې نور خراب دغه نشته، کوم شیونه نشته. دې کې فقط د شیدو او بورو نه جوړېږي او ذایقې پکې اچول کېږي. دا تاسو کورونو ته ډاډه ویسئ، انشاءالله تاسو ته هېڅ مشکل نه پیدا کوي. صحیح ده که نه؟ نورو ملګرو ته هم تاسو توصیه وکړئ چې د پیمان آیسکریم نه کار واخلي، ځکه چې پیمان آیسکریم په افغانستان کې یوازینی ښه آیسکریم دی. نو په خیر راغلی، زه دې به دې ته یو څه ډالۍ کړم. دغه ځای نه ورکړه، ټول ته همدغسې هر یو چې ورکړي. ګیلاسي درکړو، سره کوم آیسکریم غواړئ؟ کوم سره اشنا یاستئ؟ تاسو کوم ډېر خورئ؟ ورکړئ دا ګیلاسي والا ټول همدغه ځای نه واخلئ. خاشوکې دې سره نشته؟ تاسې خپله توضیح کړئ چې زموږ ویډیو کې راشي بیا. ښه یو دقیقه تاسې یو دقیقه
راځي دا تربوزي راوخه ګلاسي بسې ګلاسي ورته راوخه ښه راځي دې سره خو بلد هستې که دا ګلاسي دی راځي راوخه په یو دقیقه په نص کې واچوئ یو دقیقه صبر وکړئ راوخه ګلاسي پکې واچوئ دا ونیسئ ته ورته په نص ونیسه دام پکې بیا دا ورور ورنه واخلي ها دا ستاسو لپاره ډالۍ ده موږ یې سمېټ تاسو ته ډالۍ کړې ده صحیح ده ستاسو کې کار شروع شي دا مخکې شه زه مخکې شه آفرین خپل سبقونه به وایې صحیح ده که نه نه لري د پیمان اسکریم والا نه کوم فرمایش لري چې تاسو ته بل لګم اسکریم جوړ کړي چې صحیح ورته ویلې شي تاسو وایئ هر څه چې مو زړه کې هغه ماته ووایئ صحیح ده که نه دا د مسؤلین دي چې هره پښتنه یک هر رقم فرمایش ورته ویلې شي دوی به پیوا لرئ که ما پښتنه خیر راغلی هر کله راشئ خیر پنځه والا ویفر کې د کپړه ولیکله او شیشې بسکټ کې دغه لري راستی دا تاسو دوه نفره یو دا تاسو دوه نفره باندې دا تاسو دوه نفره هغه ده تاسو دوه نفره باندې یو ده دا دوه نفره دا شاته چې کوم نفر دی دوه نفره باندې یو ده هغه ده کنه واخو وینځه بسم الله الرحمن الرحیم زاهد الله حکیمی ما یو تن د جلال آباد د نمایندګانو څخه د زرنج شرکت زمونږ شرکت مرکزی څنګه چې کوم یو ده زمونږ په هرات کې موقعیت لري چې په هغې کې کارخانه کې د 500 څخه تر 600 نفرو پورې په کار باندې بوخت دي همداسې په جلال آباد کې هم یو نمایندګۍ کې 50 تنه په کار باندې بوخت دي او خپل کار ته ادامه ورکړې ده او زرنج کمپنۍ اولین او اعتماد لرونکې کمپنۍ ده په افغانستان کې دې څخه بل نه مخکې کمپنۍ شته او به مخکې راشي او دا د درنو هېوادوالو په خدمت کې ده همیشه د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو تاسو چې څنګه وکتل دغه نندارتونونو دا برخې زما تر څنګ دلته یو ورور ولاړ دا چې نندارتون ته راغلی ده د سره خبرې کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام نن خلاصو معلوم محب الله وفاله نندارتون نندارې تر هغه یو نندارچی
نندارتون راځه محترم په دغې پړه باندې ټول څومره خوښ خوشحاله یې چې تاسو ګورئ ننګرهار ولایت کې نندارتون په لاره باندې جوړ شوی ده ډېر توکي راغلي دي څومره خوښ خوشحاله او د خپله څرګندونه دې مو وایي او په دې اړه راته ووایي چې نور څه له نندارتون کې برخه اخیستې وه که نه په ننګرهار ولایت کې لومړی خو د عمومیاتو وغږېږو مخکې به کله چې دا تورخم بارډر یا د پاکستان کوم بارډرونه دي سرحدونه دا بند شول یا د ایران نو په افغانستان کې به ډېر اجناس وو چې دلته به بیا قاطع راتله په اصطلاح موږ ته قیمته کېدل هم عرضه به یې زیاته وه عرضه به یې کمه وه تقاضا به یې زیاته وه نو قیمت به پورته کېدلو اوس لله الحمد چې ګورو په افغانستان کې ډېر ضرورت وړ توکي چې موږ ګورو دلته پیدا کېږي او ډېر د افتخار او ویاړ ځای دی چې خپل وطن مو خپل تولید لري او زموږ تاجران په دې توانېدلي دي چې د هغه مواد چې مخکې به د نورو ممالکو نه راوړل اوس یو څه اندازه خام مواد راوړي د خارجي ممالکو نه نور د خپل داخلي خام مواد را مټیریلز نه استفاده کوي او دلته ترې خلکو ته توکي جوړوي د ډېرو نندارتونونو دغسې نندارتونونو ته زه ډېر په خوښۍ راځم او ډېر په اخلاص سره راځم یو خو د دوی د تشویق په باعث ګرځي بل یو څه خریداري خوښه شي دوی خاص ډسکاونټ ورکوي هغه اخلو نو ډېر خوښ یو ډېرو نندارتونونو کې ګډون کړی ډېر زیاته مننه وفا صاحب محترم یعنې په کل کې اوس نوره ویره نه لرو د دې څه ویره نه لرو چې موږ باندې به مواد بند شي موږ باندې به لارې بند شي ځکه چې موږ خپل امکانات څه برابر کړي دي ضرورت به نور ګاونډیان نقطې ته ما اشاره وکړه انشاءالله افغانستان ځان بسیا کېدونکی دی او پر خپلو پښو ودرېدونکی دی دا ډېر د ویاړ ځای دی ډېر هغه د ضرورت اجناس چې موږ په ورځني ژوند کې استعمالول هغه مخکې موږ د نورو ممالکو اجناس استعمالول د هغوی کیفیت به هم ښه نه و او اوس ګټه هم خپل افغان ته ځي دویم دغه کېږي په اقتصادي لحاظ باندې نور هم تشویقېږي چې نور د اړتیا وړ مواد چې کوم د افغانانو د اړتیا وړ مواد په هېواد کې خام مواد ولري د هغې نه استفاده کېږي زما د تاجرانو وروڼو ته او دغه صنعتکارانو وروڼو ته یو خواهش دی چې افغانستان ډېر خام مواد لري چې نورو ممالکو ته ځي او د هغې ممالکو په نوم باندې هغوی په خپل نوم خپل لیبل او خپل ټاپه کې لګوي او نړیوال مارکیټونو ته لګوي د دغه خام موادو نه استفاده وکړي او هېوادوالو ته عامه خارجیانو ته چې صادرې کې نورو هېوادونو ته نو دې باندې کار وکړي خپله سرمایه په خپل وطن کې دلته ولګوي ډېره زیاته مننه درنو دوستانو تاسو څنګه وکتل وفا صاحب د دغه ځای یو نندارچي وو چې نندارتون ته راغلی و دې څخه لیدنه وکړه او خپل پیغام یې وړاندې کړ ګډ صورت نندارتون دغه تېرېږي او وفا صاحب ورته په دغه روسۍ کې راته ووایي پیغام مې ډېر ښکلی پیغام وړاندې کړ چې تاسو په دغه نندارتون کې په څه باندې ډېر زیات خوشحاله شئ په هغې لیدلو باندې دا خو ټول اجناس د ضرورت وړ چې یو باندې سړی ډېر زیات خوشحالېږي چې خپل هېواد کې وګوري دغه د اوسپنې کومې فابریکې په افغانستان کې جوړې شوي دي دا ډېر ضرورت و افغانستان ورته او ډېر خوراکي توکي نور چې موږ به خارجي توکي استعمالول چې هغه به په صحیح توګه صحیح نه و دا نوشابې نور څه ډېر هر څه ضرورت شامل چې دلته خپل هېواد کې ډېر په خوښ یم مننه تاسو واخیستله نو ما خو لکه کور کې د شکر مریض لرو او دا ډېر د ویاړ ځای دی مخکې مو چاته مشورې کولې چې د شکر دپاره موږ ته یو څه دغه کړي نو دلته خپل چای پیدا شولو زیاته مننه زما ضرورت و ما کور مو آباد د روسۍ کې یو لنډ غوندې پیغام هېوادوالو ته وړاندې کړي چې وخت هم راکم در ټولو بس لنډ پیغام زما هېوادوالو ته دا دی چې هغه تولیدات چې په داخل کې پیدا کېږي او د خپل افغان ورور تولیدات دي د دې نه استفاده وکړي خارجي تولیدات مه استعمالوئ ډېره زیاته مننه درنو دوستانو څنګه چې تاسو کتله او وفا صاحب په روسۍ کې ډېر ښایسته پیغام وړاندې کړ او کوشش دا وکړي چې داخلي چې کوم توکي دي استعمال کړي ځکه دا د خپل کور ګټه ده هغه څنګه ووایي د کور ګټه د لاور ګټه درنو دوستانو موږ سره تر پایه پاتې شو خپرونې روسۍ شوي دي دغه نور ویډیوګانې راسره تشکر د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا واس موږ د نن ورځې خپرونه جلال آباد ښار سراج الامارات بڼ کې د نارنج ګل ملي نندارتون هیله من یم چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي اوسي رب تعالی دې زموږ په هېواد کې کار روزګار او همدا شان نندارتونونه زیات کړي هیله من یم چې تر پایه مو سره پاتې شئ او د خپرونې څخه پوره خوند اخیستلی اوسي زه او ما سره ګران ملګری یم حمایت الله سعادت ستاسو څخه اجازت غواړو چېرته ته اوسئ ښاد او آباد او سوکاله اوسئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د خپلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته